د خبرونو سرټکی قطر کې د افغانستان سفیر مړینه د ولسمشر په وینا ستره تشه. دلیلی صاحب د دې ټولو بهترین استازیتوب درلوده. نن واقعا دا موږ ته یو فاجعه ده. عبدالحکیم دلیلی د سولې خبرو په تیره مرکچی پلاوي سره همکارۍ کې ځانګړې ونډه درلوده. یخني د لوږې او کووډ-19 په څېر ناروغیو سربیره د ماشومانو ژوند پر وړاندې ګواښ. افغانستان کې څه باندې 300,000 ماشومان روان ژمي کې له درنې یخنۍ سره مخامخ دي. افغان خبریالانو څخه له ملاتړه پر وړاندې د موخیزو بریدونو تر غندنې. واشنګټن د افغانستان خبریالانو څخه ملاتړ کوي. سلامونه، د دولسو خبر کې له ما خاطره صفحې سره تم شئ. اوس هم بشپړ خبرونه. قطر کې د افغانستان سفیر عبدالحکیم دلیلی جسد چې روانه اونۍ کې د زړه ناروغۍ له امله ژوند وبایله نن سهار کابل ته راوړل شو. ولسمشر غني د ښاغلي دلیلي مړینه یوه ستره تشه بولي او وایي چې نوموړي دوحې سره د کابل اړیکو ښه والي لپاره ډېرې چارې ترسره کړې او د سولې خبرو په تیره مرکچي پلاوي سره همکارۍ کې یې ځانګړې ونډه درلوده. د قطر ځانګړي استازي تر کابله پورې د ښاغلي دلیلي جسد سره ملتیا وکړه. دلیلی صاحب د دې ټولو بهترین استازیتوب درلوده. نن واقعا دا موږ ته یو فاجعه ده. همدارنګه نوی نسل د افغانستان ته چې تاسې نن په ټول هیواد کې په ټول دولت کې ځان په اساسي توګه ګورئ او هغه ژمنه چې ما در سره کړې وه چې زه به یو پول یم چې په هغه باندې تاسې تېرېږئ او د دې مملکت مسؤلیت به په لاس کې اخلئ. د ماشومانو د ملاتړ سازمان ویلي چې افغانستان کې څه باندې 300,000 ماشومان روان ژمي کې له درنې یخنۍ سره مخامخ دي او که چیرې ورته غوره ژمني جامې او کورونو ته یې تودوونکي توکي چمتو کړی نشي د هغوی د ناروغۍ او انمړینې لامل به شي. دغه نړیوال سازمان ویلي چې افغانستان کې زرګونه ماشومان نه یوازې د لوږې او د کووډ-19 په ګډون د ناروغیو اخته کېدو ګواښ سره مخامخ دي بلکې تر صفر لاندې یخني هم د هغوی ژوند ګواښي. د دغه بنسټ اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان شمالي برخو کې واورې ورېدو سره ماشومان اغېزمن شوي دي. د جګړې او ناامنیو دوام سره د خلکو کورونو ویجاړېدل او تر خیمو لاندې او لنډمهاله پنغالو ته د هغوی بې ځایه کېدل بله ستونزه بلل شوې چې هغوی په تېره ماشومانو ته شرایط لا ستونزمنوي. دا په داسې مهال دی چې د ملګرو ملتونو سازمان ویل چې افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو ټولیزه شمیره 2012 کال راهیسې 4.1 میلیونه کسانو ته رسېدلې ده. د امریکا د ملي امنیت شورا ویلي چې واشنګټن افغان خبریالانو څخه ملاتړ کوي. دغه شورا د یوه ټویټ په ترڅ کې د افغانستان خبریالان یې زړه ور بللي او ویلي چې امریکا ته افغان خبریالانو ترڅنګ درېږي. د امریکا ملي امنیت شورا پر افغان خبریالانو موخیز بریدونه د شرم وړ او بزدلانه عمل بولي او وایي ټول هغوی چې افغانستان او دغه هېواد خلک ورته ارزښت لري باید پر افغان خبریالانو موخیز بریدونه وغندي. تر دې مخکې کابل کې د امریکا سفارت ویلي و چې افغانستان کې د رسنیزو کارکوونکو موخه ګرځولو لپاره هڅې باید پای ومومي. دا په داسې مهال دی چې وروستیو څو اونیو کې خبریالانو پر وړاندې بریدونو ډېر والی موندلی او د بې پولې خبریالانو سازمان د رپورټ پر بنسټ روان لمریز کال کې په افغانستان کې 15 خبریالانو ژوند بایللی چې 3 پیښې یې په د وروستیو اونیو کې رامنځته شوي دي.
د روغتیا وزیر د ولسمشرۍ ماڼۍ له خوا ګوښه کړی شو. هغه مکتوب چې د ولسمشرۍ ماڼۍ چارو ادارې له خوا صادر شوی ویل شوي پکې چې ښاغلي غني د احمد جواد عثماني د استعفا لیک تر لوستنې وروسته د نوموړي ګوښه کېدل تایید کړي. احمد جواد عثماني بیا د ولسمشرۍ ماڼۍ له خوا خپل ګوښه کېدل سیاسي توطیه بولي او ټینګار لري چې تیرو 2 ورځو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ د ټینګار سربیره نوموړي خپل استعفا ورنه کړه. ولسمشر چې پرون ماښام روغتیا وزارت ته تللی و ټینګار یې وکړ چې دغه وزارت کې د تیرو 6 میاشتو تړونونو پر بهیر به بیا ځلي کتنه وکړي. د عامې روغتیا وزیر جنجالي ګوښه کېدل. د روغتیا وزیر ګوښه کېدو په تړاو د ولسمشرۍ ماڼۍ رسمي لیک پر وړاندې د احمد جواد عثماني له مقاومت وروسته د دې وزارت څو خواوو دغه څیر وضعیت ځان ته غوره کړی. ولسمشر غني دې وزارت ته راغلی او د نوموړي د ساتنې ځانګړي ځواکونه چاته د تلو او راتلو اجازه نه ورکوي. ولسمشر غني د تیر ماښام جلسه کې ویلي دي چې د وزارت نوی سرپرست به له سلا مشورو وروسته راتلونکې اونۍ معرفي کړي. نوموړي ټینګار کړی چې د وزارت کې به د تیرو 6 میاشتو تړونونو کې بیا کتنه وکړي. په دې لیک کې چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې لخوا صادر شوی راغلی دي چې ولسمشر غني د عامې روغتیا وزیر د استعفا پاڼې له ملاحظې وروسته د نوموړي ګوښه کېدل منظور کړي دي. په دې لیک کې د ولسمشر غني له خولې راغلي دي هر هغه مدیر چې د څارنې لاندې پراخ فساد ترسره شي مسؤل دی. داسې حال کې چې د لیک په پیل کې ادعا شوې چې خپله عثماني استعفا ورکړې، خو د لیک په پای کې نتیجه ګیري شوې ده چې د ولسمشر حکم له مخې احمد جواد عثماني له خپلې دندې بې صلاحیته او ګوښه شوی دی. عثماني هم چې په ظاهره دغه رسمي لیک ترلاسه کولو سربیره خپل دفتر نه ده خوشي کړی، وایي چې د ولسمشر غني د پرلپسې فشارونو سربیره استعفا نه ده ورکړې. دیروز جناب رئیس جمهور از من تقاضا نمود که از وظیفه‌ام استعفا کنم و من براش دلیل آوردم که هیچ گونه موانع قانونی به خاطر ادامه کار ما وجود نداره و امروز صبح دوباره به من تلفن کرد و گفت که باید من از وظیفه خود استعفا کنم. ما از وظیفه استعفا ندادیم، اما امروز یک مکتوب از اداره محترم امور مواصلات نموده که گویا استعفای وزیر صحت ما منظور است. دغه ګوښه کېدل د ولسمشر غني د ټاکنیزو متحدینو عطا محمد نور له مخالفت سره هم مخ شوی. نوموړي چې عثماني یې د وزارت لپاره معرفي کړی و، په یو فیسبوکي پیغام کې د عثماني ګوښه کېدل عجولانه، سپکاوی، دیکتاتوري او د قومي عصبیت پر اساس بللی. دغه جنجالونه د عامې روغتیا وزیر ته د 4 تنو نږدې کسانو له عمل څخه وروسته رامنځته شوي چې د بډې اخیستو وړاندیز باندې تورن دي. یوه سرچینه یک تلویزیون ته وایي چې دغه کسانو کې د احمد جواد عثماني ورور احمد شکران عثماني، د احمد جواد عثماني د تره زوی کاوه سرمست زاده، د احمد جواد عثماني د ترور زوی حامد حمیدی او د عامې روغتیا وزارت ستر سراکار فریدون سلطانی شامل دي. 4 تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان این وزارت از جانب سارنوالی کنترل مراقبت لوی سارنوالی در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار و افراد گرفتار شده تحت توقیف موضوع تحت تحقیق و بررسی سارنوالی قرار دارد. به نظر من حکومتداری باید در افغانستان تقویت شود. با این شکل و با این شیوه حکومتداری خوبتر نمیشه. این کاملا یک فیصله و یک توطئه سیاسی است. احمد جواد عثماني داسې حال کې له خپلې دندې ګوښه شوی چې نږدې یوه میاشت مخکې د ولسي جرګې لخوا د تایید رایه ترلاسه کړه، خو د باور رایه ترلاسه کولو څخه وروسته په لنډه موده کې د ولسمشر لخوا ګوښه کیږي. پلازمینه میشتي ډیری ورځې خپل سهار له کپرون، له چاودنې او د ملکیانو له وژنې سره پیلوي. پرون د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې سلاکارانو د چارو انسجام ریاست مرستیال محمد جاوید پر لیږدونکي موټر مقناطیسي ماین چاودنه کې یو موټر چلوونکي ژوند وبایله او 2 نور کسان ژوبل شول. د دغې اونۍ په اترس کې پلازمینه کې لږ تر لږه 7 مقناطیسي ماین چاودنې رامنځته شوي دي چې پکې 4 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 13 نور کسان هم ژوبلیدلي دي. په دې ورځو کې د چاودنو غږونو اوریدل د کابل میشتو لپاره ورځنی مهالویش باندې بدل شوی کار دی. لکه څرنګه چې د اونۍ د شنبې نه تر پنجشنبې په پلازمینه کې ضد امنیتي پیښې رامنځته شوې.
یوازې همدې اونۍ کې څه کم 7 چاودنې په دولتي او غیر دولتي موټرو باندې شوي دي چې پکې 4 تنه ووژل شول او 18 تنه نور ژوبل شول. چاودنو یوه ورځ هم پلازمین میشتو ته اجازه ورنکړه چې پلازمین میشتې یو غړپ اوبه په ارامه فضا کې له ستوني څخه تېرې کړي. تېرې ورځې چاودنې د چارو ادارې یو تن کارکوونکي ژوند واخیست او یو بل تن یې ژوبل کړ. یک دستش یک سو افتاد، پاش دیگه سو افتادم. یک نفر دیگه از سیت پسر تفنگچه دستش بالا شد و زخمی شده بود. یک گرانباس قوی بسیار خطرناک شد. خدا که نجات داد ما را، خدا نجات داد. دیگه بدر گل معمول یک دست پای ما تکمیل ارزای دست ترس. بسیار یک صدای نیرومند شدیدی بود که موتر را پارچه هایش به هر طرف انداختن. ما دمیجه بودیم، شاهدش بودیم و یک خود از اون کسی که دم موتر بود تو تایش نیمشته بیرون رفتیده بود. د ادارې مشر د دې کار په غبرګون کې ویلي دي چې د افغانستان دښمنان اوس مخیزو وژنو کې د پوځیانو او ملکیانو ترمنځ توپیر نه کوي. د خلکو ترمنځ جګړه باندې لاس پورې کړی دی. د سانسور کېدو لپاره هڅه هم هره ورځ ډیریږي تر څو پورې چې د چاودنې سیمه کې څېړنه او پاتې شیانو نه انځور اخیستلو په برخه کې انځور اخیستونکو لپاره اجازه نه ورکول کېږي. همکاران مو هم چې سیمې ته نږدې شي ورته اجازه نه ورکوي. خلک هم در روان وضعیت څخه نور ستړي شوي دي. گناه ما مردم چیست که ما هم اینجا هستیم؟ گناه ما چیست؟ گناه ما را بگو بیا غرغره ما کنین. اما این خوار غریب مسکین بیچاره شارواله پشت یک لقمنان سر بایسیکل سر موتورسیکل تمام روز مردم پشت یک لقمنان روان است. این مردم هم روزیش خوش و خونش بدل گرفته میرن تمام روز. همه روزه در ساعات شهر کابل انتحار است، انفجار است. صدمه از زیر اول مردم ملکی بیچاره مسکین فقیر میبینه که پشت یک لقمنان مبرایه و امید از زیر پس نداره که ما شوکت یک 4-5 تا نام پیش فامیل خود رفته میدانم یا نمیدانم. مخیزو وژنو سلسله له څو ورځو را په دې خوا په پلازمینه کې پیل شوې قصه ده او هرې ورځې په تېرېدو سره د خلکو اندېښنې هم ډېرېږي. افغانستان کې د سیاسي اجماع نشتون کې جمهوریت او ارزښتونو څخه دفاع به خورا ستونزمنوي. د اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوي غړی فوزیه کوفي وایي تر اوسه د سولې په تړاو د سیاستوالو فکر سره واټن لري. د مرکچي پلاوي دغه غړی ټینګار کوي چې د خبرو میز کې هڅه کوي چې طالبان د وروستیو 19 کلونو رښتیا ومني. یو شمېر څېړونکي په دې اند دي چې دواړه لوري د سولې بهیر ته کوم میکانیزم نه لري او یوازې د امریکا فشار له کبله دوحې ته تللي دي. د افغانستان سوله په دې ورځو کې د ټولو د خبرو اوازه شوې خبره ده. سولې ته د رسېدو لپاره د خلکو سترګې هم دوحې ته شوي دي. دلته د سولې لپاره یوه ناسته هم برابر شوې ده. د افغانستان سولې بهیر ستونزې، زمینې او حقیقتونه پکې څېړل کیږي. داسې ښکاري تر اوسه پورې د ترازو پله د ستونزو خواته درنده شوې ده. د افغانستان جمهوري پلاوي دا غړي په دې باور ده چې تر اوسه پورې کورنۍ او بهرنۍ اجماع نشتون کارونه له ستونزو سره مخ کړي دي. فوزیه کوفي وایي چې د سولې پایلې په اړه سیاسي فکرونه یو شوي نه دي او دا کار بیا جمهوریت او ارزښتونه نه دفاع ورته ستونزمنه کړې ده. مهم است که ما در یک چتر کلان اصول و ارزش‌های اساسی را بهش به توافق برسیم. آنچه که من فکر میکنم گروه طالبان از او دور ماندن تحولات 20 سال اخیر افغانستان است. ځینې نور بیا دلته د دواړو لورو ترمنځ قوي او ګډې نقطې نشتون د پلاویو ترمنځ بله ستونزه بولي چې د سولې بهیر به اوږد او حتی له ماتې سره به مخ شي. عدم عزم جدی در میان طرفین است. من فکر میکنم که اگر فشار ایالات متحده امریکا نمی بود نه روایت جمهوریت به دوحه می رفت و نه طالب به دوحه می آمد. چگونه می توانیم برای یافتن نقاط اشتراک و نقاط اشتراک میان دو حرکت تلاش بکنیم، کوشش بکنیم. این سرزمین و انکشاف به صلح نیاز دارد. مردم از جنگ و قتل و کشتار به سطوح آمدند. بله اندېښنه هم د میرمنو حقوقو او ارزښتونو په اړه د طالبانو لیدلوري څخه ده. هغه موضوع چې د دې ناستې ګډونوالو له لوري
چې د سولې خبرو کې هم باید جدي ونیول شي. دنیا رو روی ارزش‌های خود به یک اجماع برسانیم. به دنیا بفهمانیم که این واقعیت افغانستان غیر قابل انکار هست. اینکه زنان و مردان، همه اقوام، همه مذاهب، همه گروه‌ها میخواهند که خود رو در آینده و زیر چتر و آینه آینده افغانستان ببینند. برای جلوگیری از همپاشی و فروپاشی نهادها و نظام مهم است که ما اصول و ارزش‌ها را با هم تفاهم کنیم و به یک تفاهم کلی دور دیگه مذاکرات که در چند روز دیگه آغاز شود. شنیده چې تر 4 ورځو پورې دواړه لوري له 3 اونیو رخصتیو څخه بیرته دوحې ته ولاړ او هلته خبرې له سره پیل کړي. هغه پړاو چې جمهوري او امارات پلاوي پر رسمي توګه د ارزښتونو دفاع لپاره رسمي توګه باندې خبرې پیل کړي. د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه هند او پاکستان کې د کرونا نوې بڼې خپرېدا پراخوالي سره هم مهاله د روغتیا وزارت بهر ته د هیوادوالو پر سفر د بندیز غوښتونکی شوی. د امیر روغتیا وزارت ګوښه کړی شوی وزیر وایي چې افغانستان تر اوسه د کرونا ویروس نوې بڼې د تشخیص وړتیا نه لري، خو د دا ډول ویروس د پیژندلو ظرفیت لاس موندلو لپاره هڅه کوي. په هیواد کې د کرونا ویروس دویمه څپه پای ته نه ده رسېدلې. د عامې روغتیا وزارت د سیمې په هیوادونو ځانګړې توګه هند او پاکستان کې د یاد ویروس د تازه بڼې له خپرېدا خبر ورکوي. په دې ناسته کې احمد جواد عثماني وایي چې افغانستان تر دا مهاله د کرونا ویروس د نوې بڼې د تشخیص ظرفیت نه لري، خو دغه کار ته د هڅو دوام په اړه وایي. عثماني خبرداری ورکوي چې هیوادوال د خپلو بهرنیو سفرونو کې محدودیت ولګوي. ما هنوز ظرفیت یا توان از این نداریم که نوعیت کرونای جدید در افغانستان تثبیت کنیم. اما کرونای نو جدید عملا به پاکستان و هندوستان رسیده، امکان سرایتش به افغانستان است. پیشنهاد ما به مردم عزیز ما است که در ظرف 4 هفته بعدی کوشش کنند که سفرهای خود محدود بسازند به شمول کشورهای همسایه. په دې ډله کې خلک له حکومته غواړي چې په اوسني ناوریني وضعیت کې د سیاسي ناندریو پر ځای د کرونا ویروس د دویمې څپې مخنیوي لپاره د تدابیر تر لاس لاندې ونیسي. از موج دوم ویروس کرونا باید حکومت جلوگیری به عمل بیاره و همچنان از گونه دومش که تازه در کشورهای همسایه ما و شما دیده میشه از اون همچنان جلوگیری به عمل بیاره و یک برنامه مشخص را باید بسازه وزارت صحت. تقریبا 90% مردم بی توجه در این مورد، در حالی که یک مرض کشنده است و مرض مهلک است، ساری است. داسې حال کې چې د عامې روغتیا وزارت د کرونا ویروس خپرېدا اوسنی وضعیت ثابت بولي، خو د کرونا دویمه څپه د لومړۍ هغې په پرتلې وخت نیونکي ګڼي. د شمیرو له مخې په افغانستان کې کرونا ویروس باندې د اخته کسانو ټولیزه شمیره 52,513 تنو ته رسېدلې، چې له یادې شمیرې 2,201 تنو یې خپل ژوند له لاسه ورکړی. راتلونکو څو نورو شیبو کې یوې افغانې ښځې پر وړاندې د ایران یو امنیتي مامور ناسم چلند پر وړاندې غبرګونونه، ایراني چارواکو د ګام پورته کولو ژمنه کړې. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. هغه ویډیو کې چې په دې وروستیو کې ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې د ایران یو امنیتي مامور یوه افغانه میرمن په څپېړې وهي. دغه میرمن تهران کې د اسکراباد پنډغالي ته د خپل زوی د چارو څارلو لپاره تللې وه. ایراني چارواکو تهران کې د افغانستان سفارت ته ډاډ ورکړی چې دې برخه کې به قانوني ګامونه ترسره کړي. د کډوالو چارو وزارت دغه چلند د نړیوالو اصولو خلاف بولي. په یو کال کې دا 3یم ځل دی چې د ایران امنیتي ځواکونو له لوري د افغانستان ښاریانو په وړاندې باندې ناخوښونکې کړنې کېږي. په دې انځوریز پیغام کې چې یوه افغان میرمنه د خپل زوی د کارونو څېړنې لپاره د تهران اسکراباد ته تللې، خو ترنه دا ډول هرکلی هم شوی دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي چې تهران کې د افغانستان سفارت ته امر کړی دی چې دا موضوع وڅېړي. بر اثر تعقیب سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در تهران و تماس‌هایی که با مسئولین دولت ایران تامین شد، مسئولین دولتی ایران در این زمینه اقدام کردند تا حادثه را
تحقیق نموده و در زمینه اجرات قانونی از جانب خودشان به عمل آورند. ایرانی رسنیو هم راپورونه ورکړي دي چې په تهران کې د سی شرق ځانګړو انتظامی قومندان امر کړی چې دا پیښه وڅېړي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي دا کړنه د نړیوالو قوانینو خلاف کړنه ده. چون هموطنان ما به عنوان یک مهاجر در اونجا به سر میبرند در مخالفت با ارزش‌های بین المللی هم بوده میتونه و کاملا مخالف هستیم با چنین حرکات. د ملي شورا ځینې غړي د افغانستان دولت په بهر کې د ښاریانو حقوقو دفاع کې په پاتې راتللو باندې تورنوي. وړاندې هم ایرانی پولیساتو ځواکونو 46 تنه افغان کارکونکي اوبو ته اچولي وو. هغه پیښه چې پکې 12 تنه ووژل شول او 18 تنه نور ژوبل شول. پکار دی چې انساني ارزښتو ته احترام وکړو او د افغانستان د افغانانو دغه وضعیت نسو استفاده نوشي و هغو درناوی وشي. سفیر کشورهای مربوطه را البته ایران در وزارت خارجه احضار بکنیم و این موضوع امروز از اونها باید شریک ساخته شود و در اون صورت باید عمل در آخر باید که عمل بالمثل ما انجام بدیم. میخوری وروسته بیا ایران خاوره کې د افغانستان کډوالو موټر باندې ډزې وشوې، اور یې واخیست. هغه پایله کې 3 تنه کډوال وسوځېدل چې دا پیښه بیا پخواني ټپونه هم بیرته تازه کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت هیواد څخه بهر ته د لرغونو اثارو پر قاچاق او غیر قانوني لیږدونې اندېښنه څرګندوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست طاهر ظهیر وایي چې هیواد کې څه باندې 4,000 لرغونې سیمې ثبت شوي دي. ډیره یې د دولت واکمنۍ څخه لرې او ناامنو برخو کې شتون لري. له دې سره د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اسلام نړۍ فرهنګي میراث په توګه د غور ولایت د جامڅلي ثبتولو له کبله د ښوونې او روزنې علومو او فرهنګ لپاره د نړیوال اسلامي سازمان یا ISIS له پریکړې هرکلی کوي. په ښکاره افغانستان کې ناامنۍ بیا د هیواد نورو توکو ترڅنګ په تاریخي آثارو باندې هم دروند سیوری غوړولی دی. اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې هغه تاریخي توکي چې دوی سره ثبت دي د دولت له حاکمیت وتلو سیمې کې دي. اطلاعات او کلتور وزارت د شمیرو پر بنسټ له 4,000 څخه ډیری تاریخي آثار په ټول هیواد کې له دوی سره ثبت دي. در حدود 4,000 ساعت بستانی در سراسر افغانستان تا فعلا شناسایی و ثبت دیتابیس ریاست باستانشناسی گردیده است. د افغانستان حکومت بیا د اسلامي نړیوال سازمان د کلتور او علومو ښوونې او روزنې د بنسټ له لوري د غور منار څلي د اسلامي نړۍ کلتوري میراث په توګه د پیژندلو پریکړې څخه هرکلی کړی دی. ورته وخت کې بیا د کلتوري میراثونو څخه د ساتنې نړیوالې ټولنې هم جګړه ایز هیواد کې میراثونو باندې د خوندیتوب لپاره $6 میلیون مرسته ځانګړې کړې ده. قاچاقبران میراث‌های فرهنگی، قاچاقبران آثار تاریخی و مافیا دست به کار می شود و حفریات غیر قانونی، دستبردهای غیر قانونی و ویرانی و خرابی را همیشه از خود به میراث میگذارد. د کابل بالاحصار جوړېدل او ترنه ساتنه، په هرات کې د حسین باقرعت آرامځای جوړېدل، په هلمند کې د بوس کلا ساتنه، د کابل مرادخانۍ په سیمه کې د 4 بنا جوړېدل کلتوري پروژې دي چې د کلتوري میراثونو څخه د ساتنې نړیوالې ټولنې لخوا پرې لګښت کیږي. د امریکا ولسمشر په دې تړاو اطلاعات ترلاسه کړي چې چین په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو وژلو لپاره غیر دولتي لوبغاړو څخه د مالي ملاتړ په لټه کې وو. امریکایي رسنۍ راپورټوي چې دغه معلومات به د ښاغلي ټرمپ لخوا د طبقه بندۍ له حالت څخه بهر کړی شي. یو شمېر پوځي شنونکي وایي چې نه باید اجازه ورکړل شي افغانستان د نړۍ زبرځواکو د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. داسې حال کې چې امریکا چمتو کیږي څو خپله پښه د افغانستان 40 کلنې جګړې څخه وباسي، خو په دې جګړې کې د یو بل بهرني ځواک پښه ښکېله شوې ده. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې ډونالډ ټرمپ د تیر کال دسمبر میاشتې په لومړیو کې د دې په اړه اطلاعات ورکړي چې چین په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وژل کېدو لپاره غیر دولتي لوبغاړو ته د پیسو ورکړې په لټه کې دی.
جګپوړو امریکایي چارواکو ویلي د دولت په غیر قانوني توګه افغانستان ته د چین تسلیحاتو لیږد په اړه اطلاعات ترلاسه کړي دي، خو په دې اړه به په احتیاط سره ورته غبرګون وښودل شي. فرصتی که فعلا حکومت و طالبان در دست دارند اگر از آن استفاده ننمایند زمینه برای این دو قدرت جهانی در افغانستان فراهم خواهد گردید و امکانات ای خواهد رفت که جنگ نیابتی در افغانستان دامنگیر خواهد گردید. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هندي رسنیو راپور ورکړی و چې د افغانستان ملي امنیت څو تنه چیني وګړي په افغانستان کې د جاسوسۍ په تور نیولي دي. اوس اندېښنې دا دي چې افغانستان نه باید د نړۍ سترو زبرځواکونو د نیابتي جګړې په ډګر باندې بدل شي. سعودي و د ایران په منځ کې دلته شخړې د ډګر د افغانستان د پاکستان د هند همداسې د چین او د امریکا او د په لنډه ویله چې پخوا لکه د وارسا او د ناتو ډګر و، نن د ناتو او د شانګهای هېوادو همداسې یو ډګر د قرباني موږ افغانان قرباني د جګړې ورکوو. اگر این ثابت شد این طبعا بین کشور چین و امریکا تنش افزایش پیدا میکنه. د تیر کال جون میاشت کې هم نیویورک ټایمز راپور ورکړی و چې روسیې په افغانستان کې د امریکا او ائتلاف پوځیانو وژلو لپاره اورپکو ته پیسې ورکړي دي. هغه راپور چې مسکو په کراتو رد کړی او په امریکا کې هم په رسمي توګه تایید شوی نه ده. او په پای کې د هېواد له بهره دا چې څه کال بېلابېلو هېوادونو کې نوی زیږدیز کال د کرونا تر سیوري لاندې په بېلابېلو بڼو ولمانځل شو. د نړۍ بېلابېلو هېوادونو وګړو دې هیلې سره د نوي زیږدیز کال هرکلی وکړ چې 2021 کال عادي شرایطو ته د ورستنېدا زیری ولري. که څه هم دولتونو ټوله نړۍ کې د کرونا خپرېدا مخنیوي لپاره ډېر بندیزونه لګولي، خو بیا هم د نړۍ ګڼ شمېر هېوادونو کې د نوي زیږدیز کال جشن له خوښۍ او دغه راز اور بالونې لوبې سره ترسره شو. خبري ټولګه په همدې ځای پای ته ورسېده. له ملتیا مو نړۍ مننه. تل پاتې دې وي هېواد مې.